سلامونه. کابل کې د ماښام شپږ او پېښور کې شپږ نیمې شوې. له هر څه وړاندې د خبرونو سرټکي. د عاشورا ویر افغان چارواکي وایي د امنیت خوندیتوب لپاره یې ځانګړې امنیتي تګلاره جوړه کړې. لرقې ځانګړی ریپورټ دا ښار چې یو وخت د داعش نړیدونکي دولت پلازمینه بلل کېده اوس د دې پر څنډه دی چې د عرب او کورد جنګیالیو له لوري بیا ونیول شي. خبرونه کې دا هم را سره کتلی شي. څنګه ظالم معلم دی شاګردان خواران څنګه وایي. تمثیل او ډرامه د افغان غمیزې روښانولو کې څومره رول لري دا او نور هنري خبرونه هنري شیبو کې را سره وګورئ. او له الوتونکو ډرون ټکسیو تر داسې روبوټونو چې د هر چا دنده ښایي ونیسي د ټکنالوژۍ ډګر کې مو یې بیا نوي تازه په کلیک کې راغونډ کړي. جوړ تازه نړۍ دا وخت کې پر دې سربیره لنډ خبرونه لرو. له لوبو او سپورټي پرمختیا مو هم خبرونو هیله ده د خبرونې تر پایه را سره اوسئ. افغانستان کې د کورنیو چارو وزارت ویلي د عاشورا ورځې د مذهبي مراسمو امنیت ساتنې په موخه ځانګړې امنیتي تګلاره جوړه کړې او په وینا یې له تېرو 3 ورځو راهیسې ټول افغانستان کې پلې کوي. چارواکو له خلکو هم غوښتي چې د عاشورا مراسمو امنیت ساتنه کې ورسره همکاري وکړي. پرون جمعه د کابل کلافت الله سیمه کې بیا د شیعاګانو یو جومات سره نږدې ځانمرګي برید کې 6 کسان وژل شول او له 10 ډیر نور ټپیان شول. آریا احمدزی د عاشورا ورځې امنیتي تدبیرونو په اړه نور حال راکوي. دا هغه سیمه ده چې په 1990 کال کې د عاشورا پر ویر کوونکو باندې دلته ځانمرګي برید ترسره شو او ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. سبا هم دلته لویه راټولېدنه ترسره کیږي. د محرم له 5مې راهیسې دلته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. هیڅ چاته دلته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. موږ هم له ډیرو اجازو وروسته وتوانېدو چې دلته راشو. دا سیمه چې تاسو ګورئ دلته د میوو او سبزیو لوی بازار دی خو د محرم له 5مې راهیسې دلته هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې راسي. لږ وراخه د موټرو تمځای دی چې د مکرویانو، کارتنه او ششعید، اتخیل او ځینو نورو سیمو خلک د موټرو لپاره هلته درېږي. خو نن امنیتي ځواکونو موږ ته وویل چې هیڅ موټر ته اجازه نه ورکوي چې دلته ودرېږي. سربیره پر دې د زیارت ځینې کارکوونکي هم د امنیت د ساتلو لپاره له امنیتي ځواکونو سره همکاري کوي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې په ټول افغانستان کې د عاشورا د 10مې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. دوی د دې تدابیرو خبره داسې مهال کوي چې تیره ورځ د کابل په قلعه الله سیمه کې د حسینیه پر جومات باندې د ځانمرګي برید له امله 6 تنه ووژل شول او 3 نور ټپیان شول. آریا احمدزی و نو د عاشورا په اړه چې نن یې البته په نور ځایونو کې 10مه ده خو افغانستان کې 10مه سبا ده نو نور حل کولی شي زموږ پر BBC پښتو ټکی کام ویبپاڼه کې وګورئ. خبرونه کې څو نور لنډ خبرونه هم راخلو. اسپانیا پولیسو دغه هیواد شمال ختیځ کاتالونیا سیمه کې د خپلواکۍ په اړه د ټولپوښتنې مخنیوي لپاره هلې ځلې زیاتې کړې چې د مدرید حکومت وایي ناقانونه ده. دوی په دې موخه د کاتالونیا ځایي حکومت د مخابراتو پر مرکز چاپه وهلې چې د برېښنایي ووټ او یا رایې شمیرلو لپاره کارېدونکي اپونه له فعالیته وغورځوي. پولیسو له نیمو زیات ځایي ښوونځي تړلي چې د ووټ یا رایې ورکولو لپاره به کارول کېدل. د امریکا ولسمشر خپله کابینه کې د دې خبرې له رابرسره کېدو وروسته د روغتیا د وزیر استعفا منلې چې د رسمي دندو لپاره یې ګرانبیه شخصي الوتکې کارولې وې. ټام پرایس بخښنه غوښتې او ژمنه یې کړې چې له مې راهیسې 26 شخصي الوتکو کې د مالیې ورکوونکو لګول شوي $400,000 به بیرته ورکوي. کولمبیا کې د حکومتي ځواکونو او د خپلواکۍ ملي پوځ ELN ترمنځ د اوربند پیلولو لپاره تیارانې روانې دي. دواړه غاړې له فبرورۍ راهیسې اکوادور کې د سولې خبرو کې بوختې وې چې موخه یې د 15 لسیزو جګړې پای ته رسول دي. ټاکل شوي د اوربند سبا یکشنبه اتوار پیل او تر جنورۍ به روان وي. اکسفورډ پوهنتون د میانمار د مشرې آنګ سان سوچي هغه انځور لرې کړی چې د ویاړي سند د ورکړې پر مهال اخیستل شوی و. پر آنګ سان سوچي تور دی چې د روهینګیا مسلمانانو له کړاوه یې سترګې پټه کړې دي. د میانمار په راکاین کې د حکومت پوځي عملیاتو له امله شاوخوا 400,000 روهینګیایان ګاونډي بنګلادیش ته ورکړل شوي دي.
د ایران د بهرنی چارو وزیر ویلي فکر کوي امریکا به له هغه نړیوال تړونه لاس واخلي چې د هیواد اټومي فعالیتونه یې ورمحدودوي. خو محمد جواد ظریف بیا هیله کوله چې اروپا به دا هوکړه ژوندۍ وساتي. که سپینې ماڼۍ وپتیله چې تهران د خپل اټومي پروګرام پر سر پر کړو ژمنو نه دی درېدلی، نو د امریکا کانګرس به د اکتوبر پر ایران د بندیزونو بیا لګولو بهیر پیلوي. خو دا چې د ایران د اټومي تړون برخلیک به څه کیږي، د بي بي سي فارسي کسرا ناجي په اړه راته وویل. Iran is very concerned. It's very concerned because President Trump. ایران ډیر اندېښمن دی ځکه دوی فکر کوي چې ولسمشر ټرمپ غواړي دا تړون لغوه کړي. سره له دې چې تر اوسه روښانه نه ده، خو ولسمشر ټرمپ ښایي له وړاندې داسې پریکړه کړې وي چې دا تړون له منځه یوسي او کانګرس ته یې د تصویب لپاره واستوي. کانګرس به 80 ورځې وخت ولري چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. نو که امریکا داسې وکړي، ایران به بیرته هغه حالات ته ورستون شي چې له اټومي هوکړې مخکې حالات کې وو. په دې لیکنه کې د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ښکاره ویلي که امریکا له دې هوکړې په شا شي، ایران به هم ترې ووځي. د بي بي سي کسرا ناجي و چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د څرګندونو په اړه سره خبرې کولې. اوس هم د سوریې رقه کې چې د جګړې په اړه د بي بي سي ځانګړې کیسه لرو. د ښار یو وخت د اسلامي دولت نومې ډلې فعال مرکز و چې اوس یې ترې یوازې 200 جنګیالي دفاع کوي. د بي بي سي خبریال کوینټن سمرویل او ورسره کامرې ملګری ډارن کونوی یوازیني خبریالان و چې د دې رپورټ لپاره هلته د روانې جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلي وو. دا رپورټ چې دوی جوړ کړی دی ځینې انځورونه یې ښایي درته خواشینونکي وي. امریکا وایي دا د بشپړې ویجاړۍ جګړه ده او د دې جګړې بیه رقې پرې کړې چې د جګړې په ډګر راوښتې. د لویدیځ ائتلاف بمونه د داعش اورپکې په نښه کوي. یوازې 13 میاشتې 15,000 بمونه پر رقه وغورځول. ټول ښار خالی ښکاري. په کیلومترونو او کیلومترونو به ژوندی انسان ونه وینئ. کلونه کیږي چې پر دغو سړکونو داعش کنټرول لري او ترهګري یې خپره کړې. اوس بیا په سلګونو نور چې په رقه کې اوسېدل د ائتلاف په بمونو کې وژل شوي. د امریکا په مشرۍ عملیات د شمیرو پر سر شخړه لري او وایي دا په تاریخ کې تر ټولو دقیقې نښې دي چې دوی بمونه پرې غورځوي. دوی ځوانان دي، پوځ یې نوی دی، خو د سوریې کردي پوځیان د بریالیتوب پر خوا روان دي. داعش ژمنه کړې وه چې دلته به یوه نوې امپراتوري رامنځته کړي، خو پر ځای یې د اورپکو مړي پراته دي. لومړی موصل و، بیا اوس دا دی رقه. د دوی خلافت پای ته ورسېدی. دلته نږدې یو بل مړی هم خراب سوی، کیدای شي ډرون به په نښه کړی وي. دلته ګواښ له نښه ویشتونکو پیښ دی. دغې ښځې جنګیالۍ که غلط ګام پورته کړی وی او یا یې ځنډ کړی وی، سر به یې بایللی و. مرمۍ د دې له سره بچ شوه او پر دیواله ونښته. په رقه کې خطر په سیورو کې پټ دی. د داعش اورپکي نه رامخته کیږي چې جګړه دې وکړي. دوی یو ځای پټ وي او انتظار کوي. د داعش اورپکي په جومات کې پټ دي. کردانو چې هر څه په لاس کې درلودل د وسلوال کس پر خوا یې ور وغورځول. هغه هم خپل وار واخیست. دا ټوله خواري د سړک د یوې غاړې نیولو لپاره ښکل کیږي. که بل شکار ونه کړ، بیا نو د داعش پر ځایونو هوایي بمبارۍ کیږي. لارښوونه یې اسانه ده، دغه لوري ته ژر ور وځغله. خو چې کله زه د سړک پای ته ورغلم نو پوه شوم چې نښه ویشتونکی لا هم هلته و. هغه پر موږ ډزې وکړې خو پر موږ ونه نښتې. مرمۍ پر دیوال ونښته او بیا پر کامرې. هر څومره چې د ښار منځ ته ځې هغومره خطر ډیریږي. دا بې پلانه جګړه ده.
د عربي جنګیالیو لاسته دلته د داعش یو موټر ورغلی لکه د پخوانیو وختونو ځناور د اورانیو په منځ کې ګرځي. قومندان ابو عبدل په دې پوهیږي چې نښه ویشتونکي په یوه واړه فرصت پسې ګرځي. هغه سیمې چې نیول شوې وې هلته هم د دې خطر شته چې داعش دې له شاوخوا را څرګند شي. دوی په ټول ښار کې تونلونه کیندلي دي. د دې موټر فولاد موږ د نښه ویشتونکي له یو بل ګزاره بچ کړو. دلته یو نښه ویشتونکی شته. په دې کونج کې د سړک په پای کې موږ باید له ډېر احتیاطه کار واخلو. دا د رقې مرکز دی، د اسلامي دولت زړه. د نعیم څلور لارې له دغه ځایه یو څو متره هاخواته خلک یې د دوزخ حلقه بولي. د دغو جنګیالیو لپاره دا مهمه ده چې دغه سیمه ونیسي. بله خبره بیا دا چې دلته د دوی ملګري او همسنګره وژل شوي، سرونه یې پرې شوي او اعدام کړي دي. دوی وایي چې دغه ځای ونیسي نو به رقه له اسلامي دولت نومې ډلې پاکه شي. خو د داعش تر شړلو مخکې باید نوره وینه هم توی شي. له جنګیالیو یې یو دلته وویشتل شو. داعش د بامونو سرونه کنټرولوي او لاندې خلک په نښه کوي. دوی وارخطا دي، نه پوهیږي څه وکړي. خپل ملګري ته ځان نشي ورسولی. یا وار بیا یې هوایي مرسته وغوښته. دا ځل یې کار وکړ. بالاخره یې ځانونه ورسول. په منډه یې روغتون ته یوړل، خو هغه ونه ژغورل شو. ندیم ابو عزیر نومېده او 21 کلن و. جنګیالي ډېر ستړي شوي. دغسې ورځې ډېرې تېرې کړي چې پای دغه ډول وي. موږ به پر مخ ځو. موږ به خپله وینه تر هغو کسانو قربانوو چې دننه دي. پر هغوی سختۍ خوارۍ تېرېږي، ډېرې سختۍ. پرون داعش د ښځو په کالیو کې پر موږ برید وکړ. شمېر یې زیات و، 100 کسان به وو. موږ فکر وکړ چې ملکي کسان دي. کوچنیان هم ورسره وو. ناببره ملکي کسان او کوچنیان د سړک غاړې ته شو او بیا هغوی پر موږ ډزې پیل کړې. په رقه کې مو 6 ورځې تېرې کړې. یو ملکی کس مو هم تر سترګو نشو. په زرګونه کسان د داعش تر ولکې لاندې سیمې کې بند پاتې دي. د دوی لپاره رقه د مرګ لومه ده. دوی باید تر دغه ټولو تیر شي چې د تېښتې لار پیدا کړي. په دوی کې دا نه معلومیږي چې کوم دوست دی او کوم دښمن. رقه په سوریه کې د داعش پلازمینه وه، خو اوس داسې ښکاري چې د هیڅ چا د اوسېدو وړ نه ده. رقه کې مو د جنگ د حالت په اړه د بي بي سي ځانګړی ریپورت کاته. کوینټن سمرویل او دغه کامرا ملګری عمل ته ورغلي وو او 6 ورځې لکه څنګه چې په ریپورت کې مو کتل تېرې کړي دي. اوس پکې د اسلامي دولت جنګیالیو پاتې شوو جنګیالیو دغه راز د کوردي او عرب جنګیالیو ترمنځ جګړه روانه ده. خبرونه کې اوس لږ دمه کوو چې بیرته راستنیږو. نو د لوبو خبرونو ترڅنګ د هنري شیبو او دغه راز د کلیک ګڼې لرو. نو چېرې مزئ راسره اوسئ. لندن کې د بي بي سي پښتو نړۍ د وخت بیا هم ستړي مشئ. د نن د سر خبرونه مو افغان چارواکي وایي د امنیت خوندیتوب لپاره د عاشورا لپاره ځانګړې امنیتي تګلاره جوړه کړې. رقه چې یو وخت د داعش پلازمینه بلل کېده اوس د دې پر څنډه دی چې د عرب او کورد جنګیالیو له لوري بیا ونیول شي. تمثیل او ډراما د افغان غمیزې روښانولو کې څومره رول لري؟ د یو افغان ممثل خبرې به پرې واورو. او فیشن او جامې څومره او څه موخې او اغیزې لري؟ نیویارک کې یو نندارتون جوړ شوی و. نو که د هنر مینوال وایي راځئ دا او ډېر نورې خپله ټولګه هنري شیبو کې وګورو. د دې اونۍ په هنري شیبو کې په خوست کې هنري ډراما، په نیویارک کې د ځانګړو جامو نندارتون، نوی امریکایي مستند فلم او پښتو نوی چاپ شوی کتاب.
شاګردان بازی کوي. د افغانستان مشهور ممثل او ډرامه وړاندې کوونکی جاوید عابد خوست ته ورغلی و او هلته یې د جاسوس تر سرلیک لاندې د افغانانو روان ژوند په تمثیلي ډول وړاندې کړ. په دې ډرامه کې له تیرو 14 کلونو راهیسې ملکي افغانانو ته د وسوالو طالبانو، بهرنیو او افغان ځواکونو څخه د ورپېښو ګواښونو او دوی ته د اوښتو مالي او ځاني زیانونه په ډرامیز ډول تمثیل کړل. ښاغلی جاوید عابد خوست ته د ورتګ د موخو په اړه وویل: د هنر او رضاکار کار سره ځان او ولس عادت کم او په دغه برخه کې خلک دې ته وهڅوم چې هنر څه دی، رضاکار کار څه دی، د هنر له طریقه وطن دوستي او انسان ویښونه څه ده او انسان پالنه څه ده. تیره اونۍ د نیویارک د عصري هنرونو موزیم یو نوی نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې 111 د کالیو توکي نندارې ایښودل شوي چې په تیرو 100 کلونو کې پر ټوله نړۍ ډیر اغیز درلود. دا نندارتون د آیا فیشن عصري دی په نامه هغه جامې مینوال ته ښیي چې یوه موخه یا اغیز درلود، لکه دا تور کمیس او د ځوانانو ځانګړې جامې. د دې ترڅنګ د حجاب، د مخ نقاب او د نورو مذهبي جامو په ګډون په سیاسي ډګر کې مهمه او جنجالي جامې هم شامل دي. له 1944 کال نه راپدې خوا د نیویارک په دې موزیم کې لومړی ځل دی چې د جامو فیشن نندارې ته وړاندې کیږي. دا نندارتون به د راتلونکي کال د جنورۍ تر پایه دوام ولري. له 1980 نه راپدې خوا سټیفن سپیلبرګ د هالیوود یو له ډیرو غوړو ډایرکټرانو دی او اوس دی په خپله د کمرې مخ ته درېږي چې د خپلې دندې او ژوند په اړه د سپیلبرګ په نامه په یو مستند فلم کې اصلي رول ولوبوي. په دې فلم کې دا نامتو ډایرکټر چې د سیوینګ پرایویټ راین، جاوز او نورو په شان غوره فلمونه جوړ کړي د خپلو تجربو په اړه خبرې کوي او دا هم وایي چې د شخصي ژوند څرنګه د فلمونو د ډولونو پر غوره کولو اغیز درلود او په دې اړه هم خبرې کړي چې د خلاقیت الهام له څه نه و. دا فلم به د اکتوبر په 9 سینماو ته راوځي. د دې اونۍ پښتو نوی چاپ شوی کتاب سړی په رنګ نه سړی کیږي په نامه اثر دی چې د شاعر عمر دراز مروت د شعرونو ټولګه ده او د دانش خپروندوی ټولنې په کابل کې خپور کړی. اوس هم خبرونه کې دوه نور لاند خبرونه. کیوبا پر واشنگټن وروسته له هغه د بیړې او وارخطایي تور لګولې چې هاوانا کې له خپل سفارت له نیمو زیاتو کارکونکو د ایستلو خبره وکړه. دا اعلان یې پر کارکونکو له یو شمېر غږیز برید بلکې له یو شکمن غږیز برید وروسته چې د سرګرځېدو او زړه بدوالي په ګډون د بېلابېلو نښو لامل شوی و کړی دی، خو دواړو هیوادونو ویلي ډیپلوماټیک اړیکې به ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیجینګ کې دی چې د ولسمشر شي جینګ پین په ګډون بل چینایي مشرانو سره ګوري. تمه ده د خبرو اجنډا سر کې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ زیاتېدونکې ترنګلتیا ځای ولري. د ولسمشر ټرمپ اداره باور کوي چین داسې هلو ځلو کې مهم رول لوبولی شي چې پر پیونګیانګ له خپلو اتمي فعالیتونو لاس اخیستو کې فشار راوړي. ټاکل شوی سبا د پاکستان د پوځ مشر جاوید قمر باجوا کابل ته سفر وکړي. په دې اړه نور حال کولی شي د بي بي سي پښتو په راډیوي خپرونه کې چې نن ماښام خپرېږي واورئ. نن پکې داود جنبه چې درسره ملګری دی د کابل په 9:30 د پېښور پر 8 بجو د خپرونه پیلېږي. هیله ده هیره مو نه شي. خبرونه کې د لوبو سپورټ خبرونه هم رااخلو. پایل په کرکټ کوو. نن د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د لومړۍ ټیسټ لوبې پر 3مه ورځ پاکستان 153 منډې شاته دی، خو 6 کسان یې له ناسوځېدلي پاتې دي. د سریلانکا ټول لوبغاړي په 419 منډو وسوځېدل. بله ټیسټ لوبه د بنګلادیش او جنوبي افریقا ترمنځ روانه ده. د لوبې پر 3مه ورځ بنګلادیش 106 منډې شاته دی، جنوبي افریقا 496 منډې کړې دي. فوټبال کې به د انګلستان پریمیر لیګ سیالیو کې نن ټوټنام هډزفیلډ ته کلکه ماته ورکړه او لوبه یې 4-0 وګټله ترې. د ټوټنام وتلی لوبغاړي هری کین 2 ګولونه وکړل. بله پلاو مانچسټر یونایټډ له سونو سره مخامخ لوبډلې کرسټل پالیس سره لوبه لري. لوبه به په څو دقیقو کې پیلېږي، خو ښه پایله به یونایټډ د څو ساعتونو لپاره د جدول سر ته وخېژوي، ځکه نن د جدول د سر مانچسټر سیټي او چلسي ترمنځ هم سیالي کیږي. په دې لوبه کې بریدګر لوبغاړی چې د مانچسټر سیټي دی اګویرو د ټپ له امله برخه نه اخلي.
او که د مانچستر سیټي مینوال وای نو د سرجیو اګویرو په اړه ریزونکی وای دای د هیڅ څه په اړه بخښنې ته اړتیا نه لري. هغه ترافیکي پیښه چې په امستردام کې د رخصتۍ پر مهال وشوه او دای پکې ټپي شو ښایي له امله یې 2 میاشتې لوبه ونه شي کړی. روزونکی ګارډیولا لا نه پوهېږي چې لوبغاړی به یې کله لوبې ته ورستنېږي ځکه دوی یې اوس د ډاکټرانو ارزونې ته په تمه دي. د ډاکټر معاینې تر اوسه نه دي بشپړې شوي خو داسې ښکاري چې یوه پوښتۍ یې ماته ده. اوس مهال په دې نه پوهېږم چې دی به څو ورځې رخصت وي. او ښارونو کې د ګڼې ګوڼې او ناوخته کېدو له ویرې مو د توکو رسولو لپاره د ډرون الوتکو کارولو له تابیاو او اورېدلي وو. اوس د ټکنالوژۍ شرکتونو پر دې هم کار پیل کړی چې ډرون ټیکسۍ جوړ کړي او یو بل شرکت چې تر ډیره یې جاروګانې او نور توکي جوړول اوس یې په تیلې برېښنایي ګاډي هم جوړ کړي. راځئ د ټکنالوژۍ له نورو خبرونو سره یې د دې اونۍ کلیک کې وګورو. اټکل کېږي چې د مسافرو لپاره د ډرون له جوړېدو سره به په هوا کې د دې الوتکو سیالي نور هم ګرمه شي. د جرمني ولوکوپټر کمپنۍ په دوبۍ کې د داسې ډرون الوتکو د الوت ازموینې پیل کړي چې خلک به د ټیکسي په بڼه کرایه کولی شي. هر ډرون 2 کسان تر 150 دقیقو په هوا کې ګرځولی شي. په ورته وخت کې د پاسنجر ډرون په نوم بلې سیالې کمپنۍ بیا په اروپا کې ازموینې پیل کړي دي. امازون د ډیجیټلي مرستندویو وسیلو نوې بڼه جوړه کړې. ایکوسپاټ شیشه اوس کولی شي په ویډیویي بڼه ټلیفون وکړي او یا هم د څارګرې کمرې په ډول وکاریږي. او ایکوسمارټ وسیله بیا د داسې زیرکې وسیلې په ډول کاریدای شي چې په کور کې څراغونه او د اوبو د خوټولو وسیلې پرې له لرې اداره کېدلی شي. د ډیسن نوم تر ډیره د ځایونو د جارو کولو له مفهوم سره تړلی خو اوس یې د برېښنایي موټرو د جوړېدو تکل کړی. دا کمپنۍ وایي تر 2020 کال پورې به له $2.5 میلیارډ ډالرو ډېرې پیسې د داسې موټرو پر جوړېدو ولګوي چې د بیټرۍ په مرسته چلول کیږي. پر دې پټې پروژې اوس 400 کسان کار کوي. او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې ښایي روباټ نړۍ بې ثباته کړي. دې ادارې اوس په حق کې داسې مرکز جوړ کړی چې هدف یې د روباټ او مصنوعي پوهې څارنه ده. دا مرکز به د پراخې بیکارۍ کچه اندازه کوي او په جرمي کړنو کې به د روباټ ښکیلتیا څاري. ټاکل شوې دا ډله به داسې نظریې هم وړاندې کړي چې د ملګرو ملتونو د اهدافو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. نو د ټکنالوژۍ مینوال کوي او د کلیک دا غاڼه مخه شوی نو بیا هم کتل شي ورتل شي بي بي سي پښتو ټکی کام کې د کلیک دا غاڼه او د غرض بي بي سي پښتو د ټول خبرونه هم د تلوي ساتون لپاره موندل شي. نو ورشي بي بي سي پښتو ټکی کام ته چې بل نور خبرونه هم پکې کتل لوستلای او ورته شي خبرونه مددن هم دومره نو تر بلې مو پولیس ختم سپارو وخت مو نیکمرغه.